باندې مطلب دا چې دا هر څه زما سره د قسمت ستورو وکړل. بالکل ورشه او وایي داسې پې وکړه ځه زما طرف نه درته اجازت دی دې کې زما څه قصور دی. نه نو زما څه قصور و چې تا زه په دې مټکور بدماش باندې والم. نه نو ولې ته ورته ما یاد کړې څه دته خو ما صرف دا خبره وکړه چې د قسمت د ستورو خبرې دي که نه ما ورته ویلې مې عسکر خان نامه ده ورشه وملخي وه د ده درته په زړه کې خپله څه ډکه وه. ها نو زه اوس پوه شوم چې تا په ما دا ګزارونه ولې کول. باسه چې او زه یې دې بوځم. دی دروغ وایي. باسه دروغ وایي دی بویده ما سره خکر آراموي ولیکه چې برابر دي که ما اصل کې که وویلو که نه دا ځل که نه نو خدای راستي چې بازي کړي دربانیانو ما کوم که دې اصل نه واوره سړیا تا خو مونږ مکمل لیوني کړو اصل او اصل Hello? 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 میخین صاحب درایم وقتی را سره هلو هلو کومه او ته आवाज نه راکې نو دلته غن اواز رانغو که نه چې غن راشي نو زه به دې دغه نه زور وکړم بچن نه که نه زما ته یو کاک راغلی دی زبردست کار شو چا ومنه زما نه چې پرېدای زنانه ده که نه بده خبره ده چې ته دلته ولاړې ځه ځه بچې ته ځه سمه ده اصل که اصل او که مثل دې وخت پرېږده که نه په زړه مې اور بل شي ته پکې اصل دا ټکې راوچت کړې که نه مازغه مې بیا کار نه کوي ځه بچې باید کښېنه ته زما خبره به زه بیا واورم که نه بچې دا ټیم نه دی که نه ګوره دا ښځې ډېرې کمکلې دي دا وخت زموږ د پیسو ګټلو دی پوه شوې که پیسې وګټو مه لږه بچه دی شا مه لږه خیر خو او خیرو میخین نجومی صاحب میگه تو چشتاو کنه په ځای دی او په ځای باندې ته خبره کوه ګوره بیبي زه ډېره په پټه راغلی یم یو ښځه ده تورکۍ نامه ده زما زوی نه په زوره لور ورکوي او زما جمال زوی نه کوي. جمال ترور جمال ستا زوی دی او ولې بیبي ته یې پېژنې؟ نه نه هسې تپوس مې وکړو. ګوره بیبي هغې په ما تعویضونه کړي وو دا خدای چې ما ولیده او تعویضونه یې په اوبو کې لو کړل. ترورې دا بیا په بل چا کړي ته پرېږده ګوره بیبي داسې وکړه که نه چې میخین نجومي صاحب ته ووایه چې ما له داسې تعویض وکړي چې هغه زما د زوی نه واوړي. ښه ده خو ته پخپله نجومي صاحب له ورشه او ګوره ډېر پوخ تعویضګر دی خو حل به ورته نه وایي دا ټول حل به ورته هغه پخپله وایي. ښه چېرته کښېني؟ بس داسې بهر چوځې که نه هغه مخامخ کوټه کې هغه ناست دي. ټیک شه بیبي. دا د جمال مور ده دا خو شکر ده چې جمال مې بار ولېږلو جمال هم رانه نیمې پیسې اخلي ودرېږه د مور نه ښه پیسې واما راځه کښېنه بیبي کښېنه بیبي اوس راته ستورو پیغام راکړو چې یو زنانه به درځي په خیر د هغې طبیعت دې ښه دی خدای دې وبخه میخین وروره خدای دې تا وبخي ما له خلک هسې نه راځي څنګه څه مصیبت کې نښتي که نه ما 50 میخې ما ساتلي دي که نه نو چې کله به زما هغه میخو پای نه کول که نه نو ما به ورله تعویض وکړو چې څنګه به یې ورله تعویض وکړو مکه ساعت به یې ورته څلور نیم منه پای وکړ. ښه نو تا میخې هم ساتلې وې که نه پوره 50 میخې مې ساتلي هغه هم کونډې میخې او دا علم نجوم هم خو د ما د دې میخو نه زده کړی دی او چې چا له مې تعویض کړی دی که نه نو کار یې کړی دی قدم راوال قدم راواخلمه. نه باسمه دا د ما تکړه کلام دی عادت ما اوس درته څه ویم کله ما سره د قسمت دا ستوري اړي واچوي که نه خو زه یې هم پرېږدمه نه اوس اوس یې راته ووایې چې داسې یوه ښځه ده تورکه نو ستا زوی له په زور لور ورکوي. بالکل صحیح ده. دا زه نه ویم دا خو مشتري ترور وایي. دا څوک ده؟ وایي دا څوک ده دا مشتري ده که نه د زوړه د ترور لور ده که نه د شمس خور ده که نه دا د دې زنانو دپاره مقرر کړې ده که چې څه مسلې وي که نه نو هغه ورته حل کوي. ما ته اوس دا د MS وکړو اوس په دې ساعت ښه نو نور خو نه ته غواړې چې د هغې لور خپل زوی ته کویدن کړي او نه جمال دا غواړي چې دا کویدن وکړي. ته
زما زوی هم پېژنې چې نه پېژنم دا راته د زورا نیا وویل زورا نیا دا زورا نیا څوک ده چېرته ګلخان ټنګې والا نیا خو نه یادې نه دلته خو ته پوهېږې نه که نه دا د مشتري د نیا د ترور لور ده د مشتري او د زورا په خپلو کې ډېره نالګي ده بله ورته املا ساتولې وه د بسترې په ساک باندې که نه ډېره لویه غویمه شوې وه ها نو دا هم د قسمت ستوري دي او خپلو کې جګړې هم کوي بلکل که نه دا کله چې ورېځې راشي او غرس غروځي که نه نو ته پوه شه که نه چې دوی خپلو کې لاس اچولی دی په پتیلو په خانکونو په یو بل ګزارونه کوي درز او غپي یا الله توبه ما ته خو اوس پته ولګېده دا خو چاته هم پته نشته خو خیر پیسې به دې لګي ځکه چې زهره او مشتري ډېر غټ رشوت غواړي تعویض به درته لیکم څومره پیسې به واخلې خیر دی تا نه به 10,000 روپۍ واخلم زه پکې یو پیسه هم نه اخلم دا خو زه د خلکو خدمت ته ناست یم بیخي سمه ده خو چې کار مې وشي زه درله پیسې درکوم بس کښېنه زه تعویض لیکم او درلې راوړم کښېنه همدلته پیسې راکړې که نه کار به څنګه نه کېږي راځه که د کونتر وغله ته دلته څه کې څه له دلته ناست یې مله خو چې ګورم نو دلته به ناست دی هسې روبي سره مې لږ ګپ لګولو ګپ چې لګولو ګپ چې لګولو که د کونترو د غلا چل ورته ښې ویمه که بیا مې دلته ولیدې که نه په چیندخانو دې خورم پرېږدم دې نه دغه راغلې ده دا که نه دا څه ده د جمال مور راغلی که نه تعویض ورته لیکو کاغذ ته لاس که او لیکه د خیره سره لیکه ولیکه چې څه لیکه او چې پناه وداره یم هلکه بله منه روا دیگه مې نشي وشو خدا کماله او یاده که ځه پاسېږه دې ځای نه صبره وځه که بیا مې دلته وکتې که نه نو سرمن به مې درنه ویستي د کونترو غله پاسېږه بس ټیک ده زم او جمال ته راټولولم چې ستا مور دلته د تعویض دپاره راغلې وه او میخین صاحب ترې نه ښه ډېرې پیسې واخېستې او پرېږده چې ورشم پرېږده چې ورشم بچې مې دې سمه زمرې دې زمرې نه بچې همدلته ناست وسه بچې او بله خبره ته کوم چې مچان راځي که نه د ځان نه مچان شله او د روبین هم مچان شله ځکه چې ته بچې ته خو د مچانو چیارمن یې بچې همدلته ناست وسه ښه بچې همدلته ناست وسه یاره تاسو یو بل سره ډېر ښه پوهېږئ دا تعویض مې له ډېر په تاکید سره ولیکلو که نه دا واله دې سره به څه کوم دې سره به ته داسې کار کوې ته به یو کار کې اوسه داسې به وکړې د خیره که الله کړې خیر دي که نه ته به توره کې پسې سوال جواب وکړي راوبه یې غواړي روټۍ به ولې وکړي نو چې روټۍ ولې وکړي نو په روټۍ کې به دغه یو دا تعویض یې پکې بند کړي نو چې هغه دا تعویض وخوري که نه روټۍ سره نو باید پوه شي چې کار دې وشو بیا به راته د لور نه وایي پوه شو که نه که پیسې درسره نه وي خیر دی ځه که نه وي درسره نه میخي نوره واله او زه به درنه اوس لاړه شم زه په مخه دې ښه به ته دا وګڼه چې بس کار دې وشو ښه الله دې خوشحاله ځه سره په مخه دې ښه په مخه دې ښه زه بس کار دې وشو د خیره سره چې د مخکې دا پیسې مې لاس خیر کاکاجي دی خدای دې ورانه مخوکه ووایه یم خدای خبر بوی در باندې ولیدو که څه چل دی زما پنځه سوه راکې او که نه زه څنګه بچې ولیکه بچې ګوره زه درنه یو تپوس کوم بچې ته ماته دا وایه بچې واده به کې وایي زما خو ورپسې جبۍ شوه نه جبیا به درلم زه ماتومه که نه بچې زه چې تا له واده کوم نو په دې به څه خرچه کېږي او که نه به کېږي دا دومره پیسې زه چا له جمع کوم هم تا له بچې جمع کوم چې دا واده ته زه ښه په ډنډوم باندې وکړمه بچې ستا دپاره اخته یم زما نور څوک دي په دې دنیا باندې زه د الله شکر واله
او په دې ځان منفعلي اخلي او کاس اخلي خبرې یا خود په ځان نه وایي خبرې دا دې ډېر ښه وکړه ته د هم حق دی بس نور الفاظ خو برابر وو بس لږ ځای کې پکې وښویېدي خیر دی زه خیر دی ښه کښېنه تماشه ته هم کښېنه تماشه کښېنه بچې ډېر ډیلی ځان لاندې پکې خیر د بادام خدای د باس پرنګ د سترګې خورې کا تعویز مې په اوبو کې ګډو وی لیدو هر څه خور یې ری شو میخین د جمعې صاحب ناست دی او ناستې زه ورځم ګورم یې ښه یې لورې که ناست دی چې بل تعویز پې وکبا څه شو بس کېږي خو دې وکړه چې ناست دی الله به خیر کړي بچې هم کوی د نوم به دې په دې ځای کې که خیري نبیلا بچې ته به داسې کار وکړې بچې کنه چې بهر به کښېنې که نه چېرته هغه بوډا سر خوړلی را نیسي په لانجه ونلو که نه او چادري نه چادري به بیا एकदम ځان نه تاو کړي ښه بچې شاباش دا زه دې لا په کم غم باندې اخته کړی مې را چادري به زه د راوړې کور تر پاسه مو دا مخوکه در باندې وغواړم میخین صاحب جی جی زنانه راغلې دي یا الله شکر دې پروردګاره چې زنانه راغلي دي نور زنانه م راولي یا الله سم د زنانو یو لینډ ولګې پروردګاره د دې نقصان نشته او زمونږ ګټه نشته نه د دې نقصان هم نشته او زمونږ ګټه ده پکې دې لپاره د دې د نن زه بس کمه ده پال ګورم زه تعویز ورکوم ګوره څه تعویزونه مه ورکړه د پالونه ګوره د چا چې کار وي که نه هغه دا کار کوي چې په یو خبرو په یو شي باندې نه پوهېږي په هغې کې رادانګه په دې پوه شو که نه قدم راواله نه دا زما حق دی که نه بس که بس دا مخوکه د من نه کمه ده دوی زه باید دا چل زده کړم ګوره زما خبره بچې غوږ کېږده یو خبره ته کوم چې ګوره بوډا سړی یم زه زنانه ما نه پرده نه کوي او ته چې دی نو بل کار کوه خیر د سړو فال ته ګوره بس سمه ده زه وځم بس زه زما دا سړي لیونې دی مازغې خراب دي داسې ته لکه روبي ته هم ځه ته هم لاړه شه که نه اورې نو ته لا دلتې لا والله دې درته مې بکواس مې درته وکړو درته مې خبره وکړه چې ته باید کښېنه که نه ولې نه کښېنې زم لاړم په خبره نه پوهېږې لاړم که نه زه هغه زنانه راغلې ته زنانه راولېږه لیونې دې په لیونیانو مې سر دې خاورې به پیسې وګټو ترورې میخین صاحب ناست دی تاسو ورشئ الله راځه راځه پوره بشي ډېره مهرباني
بیا بل پلو راوړه دا ولې خندل ولې سرجي د ګانې په وړاندې خندا راغله مړې ټول ګپ شپ دی د خلکو د خدای اسره پرېښې ده او زمونږ اسره یې نیولې زمونږ په خپل هم د خدای په قهر اخته یو یو پلو یا الله ځکه خوار سوران ځوان دي هسه تباه و برباد دي چې د خدای اسره هم پرېښې راکه بس زرګونه روپۍ راکوي زرګونه روپۍ او په خدای باندې بس دغه نه ساتي یو پلو مې یار رنګین مې په دا بل پلو واه دا پخوانۍ سندرې څومره مزه کوي چې په ریډیو باندې اوري